السلام علیکم. د پښتو ادب زده کوونکو یو ځل بیا سلامونه او احترامات. زه لګیا یم تاسو ته ویډیوګانې جوړوم. د دې نه زما مقصد دا دی چې ډېر داسې زده کوونکي چې څوک مو د پښتو د مقابلې په امتحانونو کې کینی نو هغوی ته ډېر زیات مشکلات وي. اکثر کتابونه په لاس نه ورځي او یا دا پته ورته نه لګي چې دا به اوس تحقیق شوی وي څنګه به وي. به هر حال ما دا یوه هڅه شروع کړې ده چې زه هغه کسان څوک چې پښتو کې دلچسپي اخلي، پښتو ژبې سره یې مینه ده او پښتو کې مخکې تلل غواړي، که هغه د بي ایس کسان دي، که د ایم ای دي، یا کمیشن کول غواړي، پی ایم ایس کول غواړي، یا مطلب آپشنل پیپر غواړي په کمیشن کې، او یا دې نه علاوه پښتو ګیټ این ټي ایس کوم اګزام وي یا هغه یا شپ وي یا ایس ایس سي، نو دې کې هغوی ته ډېرې زیاته مسله وي. کم از کم زموږ دې ویډیوګانو سره به ستاسو هغه کوم ایم سی کیوز دي هغه مسله به بیخي حل شي. البته څو پورې چې ډسکریپټیو رایټینګ خبره ده نو زه لګیا یم انشاءالله چې کله دا زه یو ځای ته ورسوم نو بیا به زه انشاءالله تاسو ته چې کوم اهم ټاپکس دي په هغوی باندې به زه انشاءالله ویډیوګانې جوړوم چې د پښتو مینوال د پښتو ادب نه خبر شي. او ستاسو ډېره ډېره مننه. ړومبنی انشئیه دپاره د تکل نوم په ړومبني ځل غوره کړو. ولسي ادبي جرګه پېښور. دویم، پاکستانی ژبو کې ړومبنی ایم فل ډګري اخیستونکی عبدالله جان عابد. دریم، پښتو ادب کې د تصوف شاعرۍ آغاز د بایزید انصاري مریدان. څلورم، پښتو څانګه اسلامیه کالج کې ړومبنی چیرمین مولانا عبدالقادر. پنځم، پښتو څانګه پېښور پوهنتون کې د ایم فل کلاسونو شروع 1990. شپږم، پښتو څانګه پېښور پوهنتون کې د ایم ای پښتو ړومبنی ټولګی 1963 کې شروع شو. اووم، پښتو څانګه پېښور پوهنتون کې د پی ایچ ډي آغاز 1988. اتم، پښتو څانګه پېښور پوهنتون ړومبنی چیرمین مولانا عبدالقادر. نهم، پښتو کې ړومبنی تنقید نگار خوشحال خان بابا. لسم، پښتو کې ړومبنی صوفیانه ادب د بیت نیکه مناجات. یولسم، خوشحال خان ړومبنی پی ایچ ډي ډګری بیگم خدیجه فیروز الدین پنجاب یونیورسٹی. دولسم، رحمان بابا ړومبنی لیکلی شوی کتاب دوست محمد خان کامل.
دیارلسم په ریډیو ډومبنۍ نشر شوې ډرامه د وینو جام. څوارلسم د ادبي خطونو ډومبنۍ چاپ کتاب لیکوال مولانا عبدالقادر کال 1983. پنځلسم د پښتو اکیډمۍ ډومبنۍ زنانه ډایرکټره سلما شاهین. شپاړسم د پښتو اکیډمۍ ډومبنۍ ډایرکټر مولانا عبدالقادر. ولسم د پښتو ډرامې ډومبنۍ کتاب د وینو جام. اتلسم د پښتو ډومبنۍ اخبار افغان. نولسم د پښتو ډومبنۍ تفسیر افضلیه لیکونکي مولانا رکن الدین. شلم د پښتو ډومبنۍ صحافي راحت زخیلی. یویشتم د پښتو ډومبنۍ فلم لیلا مجنون. دویشتم د پښتو ډومبنۍ نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند. دریشتم د پښتو ډومبنۍ نثرنګار ابو محمد هاشم سروانی. څلرویشتم د پښتو ډومبنۍ نثري کتاب چې په لاس نه راځي د سالو وږمه لیکونکي ابو محمد هاشم سروانی. پنځویشتم د پښتو ژبې ډومبنۍ معلوم شاعر امیر کروړ 1929 هجری. شپږویشتم د خوشحال خان بابا انګریزي ژبې ډومبنۍ مقاله لیکونکی علامه محمد اقبال. اوویشتم د رحمان بابا دیوان انګریزي ته په ډومبي ځل ژباړه کوونکی پروفیسر رابرټ سیمپسن. اتهیشتم د ځمکو ویش ډومبنۍ کتاب شیخ ملی دفتر. نهویشتم د هایکو ډومبنۍ کتاب مسکا لیکونکي اسماعیل گوهر. دیرشم د همایون هما تحقیق لمخه د پښتو ډومبنۍ مجله اسلام دی لیکونکی سیدو بابا کال 1840. یو دیرشم ډومبنۍ آزاد نظم لیکونکی میرمنه سلما شاهین. دوه دیرشم ډومبنۍ افسانه کال 1919 راحت زاخیلی. کونډه جینۍ.
درې دیرشم ړومبنۍ ډرامه. درې یتیمان. څلور دیرشم ړومبنۍ صاحب دیوان شاعره. سیدہ بشرا بیگم. سین بی بی. پنځه دیرشم ړومبنۍ معلومه شاعره. زرهونه کاکړه. شپږ دیرشم ړومبنۍ منظومه سفرنامه سوادنامه. لیکونکي خوشحال خان خټک. اووه دیرشم ړومبنۍ میرمن افسانه نګاره. زیتون بانو. اته دیرشم ړومبنۍ میرمن ډرامه نګاره. زیتون بانو. نهه دیرشم ړومبنۍ میرمن نیوزکاسټره. شازما حلیم. څلوېښتم ړومبنۍ تکل انشایه لیکونکی ازادي چرته ده. عبدالحی حبیبی. یو څلوېښت ړومبنۍ ادب لطیف لیکونکی. سید راحت زاخیلی. دوه څلوېښت ړومبنۍ افسانه نګار. راحت زاخیلی. درې څلوېښت ړومبنۍ ام فل کوونکی. اختر خان. څلور څلوېښت ړومبنۍ پښتو ټایپ ایجاد کوونکی. میجر راورټي. پنځه څلوېښت ړومبنۍ پښتو لغت ډکشنري لیکونکی. ګولډن سټیټ. شپږ څلوېښت ړومبنۍ پی ایچ ډي ډاکټر. ډاکټر اقبال نسیم خټک. اووه څلوېښت ړومبنۍ تاریخ لیکونکی. محمد علي بوستی. اته څلوېښت ړومبنۍ چاپ شوی ناول. بے تربیته زوی. نهه څلوېښت ړومبنۍ د رحمان بابا مشاعره. 1940. پنځوس ړومبنۍ ډرامه نګار. عبدالاکبر خان اکبر. یو پنځوس ړومبنۍ زندانی شاعر. خوشحال خان خټک. دوه پنځوس ړومبنۍ ژباړل شوی د ډیپټي نذیر احمد ناول مرات العروس. ژباړونکی میاں حسیب ګل کاکاخیل د نقش نگین په نوم.
53 لومبنی ژباړل شوی ناول نتیجه عشق 54 لومبنی سیرت کتاب قلب السیر 55 لومبنی صاحب دیوان شاعر ملا ارزانی خوشکی 56 لومبنی غزلگو شاعر اکبر زمینداور 57 لومبنی قصیده لیکونکی خکرندوی 58 لومبنی قلب السیر د سیرت کتاب گوهر خان خټک 59 لومبنی مرثیه لیکونکی اسد سوری 60 لومبنی ناول لیکونکی راحت زخیلی 61 لومبنی نثری سفرنامه هندوکوه نامه خوشحال خان خټک 62 لومبنی نثری کتاب خیر البیان 63 لومبنی نظم لیکونکی امیر کروڑ 64 لومبنی هندی مکتب بانی عبدالحمید ماشوال 65 سمندر خان سمندر په لومبني ځل حمزه بابا ته خطاب ورکړو د غزل بادشاه که ستاسو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل پښتونولوژي لټریچر سبسکرایب کړئ. ستاسو ډیره مننه.